بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د اور تعبیر کوم. په خوب کې چې کله اور وکتل شي په کور کې یا په بازار کې یا په خپل جامه په بدن باندې اور لګېدلی وي یا اور لګوي یا اور مړ کوي، د دې تعبیر څه ده؟ عادي حالاتو کې اور څه ده؟ دا جذبه، غصه، احساسات، محبت په دې باندې تعبیر کیږي. هغه مشکلاتو باندې تعبیر کیږي چې یو څه مشکلات دي، داخلي مشکلات دي، ستا نفسي مشکلات دي، خطرونه دي، یو څه خطرونه ته احساسوي، کورنۍ مشکلات لري، او یا هم حسد ترسره کیږي یا ته حسد کوې یا نظر شوی، او په حرص باندې هم تعبیر کیږي، او په وبا او مرضونو باندې هم تعبیر کیږي. دا مختلف تعبیرونه په دې باندې لري چې حالات فرق کوي. ته اور په کوم ځای کې ګورې، په څومره اندازه کې ګورې، دا لوګی کوي که نه کوي، دا اور تا لګولی وي بل چا لګولی وي، دا ټول مختلف تعبیرونه لري. خو چې کله ته په خوب کې ولیده چې اور ته لګوې، په اندازه باندې اور لګوې او ستا د کنټرول نه خارج نه ده، او ته اور لګوې د یو مقصد لپاره، یا د رڼا لپاره او یا هم د یو شي پخولو لپاره یا ځان ګرمولو لپاره، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. د دې تعبیر دا ده چې ته کم وسایلو باندې کار شروع کوي، کم ترتیب دې روان کړی ده، هغه وسایل ستا قوي ده. لکه اور یو قوي شی ده، په دې باندې ښه پوره کار کیږي. چې کله شی پې پخوې یا ځان ګرموي یا رڼا، درې واړو ته ښه صحیح کار کوي. نو معنا دا چې ستا کار صحیح روان ده، مشکلات نه پیدا کیږي او ترتیب دې روان ده. خو احتیاط غواړي، لکه اور څه ده، کنټرول او احتیاط غواړي. نو احتیاط غواړي، خپل وسایل صحیح استعمالوي، خو صرف احتیاط به کوي. او چې کله ته وګورې چې دا اور تا لګولی وي، خو مقصد معلوم نه وي چې دا اور تا چی لپاره لګولی دی، رڼا لپاره، د یو شي پخولو لپاره، او یا هم د او ځان ګرمول. نو که دغه درې مقصدونو لپاره د استعمال اور دې نه و لګولی، معلوم نه و خبره، نو بیا څه ښه تعبیر نه لري. نو دغه صورت کې بیا په مشکلاتو تعبیر کیږي، په غصه او په جذبه او په احساساتو باندې تعبیر کیږي. او څه کله ته خوب کې وګورې چې دا اور مناسب اور ده او ته ورسره ناست یې خوا کې، او اور مناسب لګېدلی ده، نو دا او ته ورته خوشحاله یې او ډېر ښه معلومیږي، نو دا په مینه او محبت باندې بیا تعبیر کیږي. او چې کله بیا ته اور وګورې چې یو ځای کې اور لګېدلي او هغه روان وي، همداسې نور ځایونه پرې اور اخلي، نو دا په مرضونو باندې تعبیر کیږي، په وبایي مرضونو باندې، په هغه ساري مرضونو باندې چې هغه یو منطقه کې راغلي وي او ټولو ته کېدای شي ورسېږي. نو احتیاط کولو ته بیا توجه غواړي. په دې خوب کې بیا تا ته دا ده چې ته باید احتیاط وکړې. چې کله ته اور وګورې چې هغه یو ځای کې لګېدلي وي او روان وي، نور ځایونه هم اور همداسې اخلي او کنټرولېږي نه، نو دا وبایي امراضو باندې بیا تعبیر کیږي. او چې کله ته بیا اور خوب کې وګورې چې ته تښتې، اور لګېدلی چېرته او ته وارخطا یې او تېښته ترې کوې، نو دا نفسي مشکلاتو باندې تعبیر کیږي او دینداري کې مشکلاتو باندې تعبیر کیږي. چې دینداري تا ته سخته ده، لکه آخره زمانه کې نبي صلی وایي دینداري څه ده؟ دا د اور د سکروټې لاس کې اخیستلو په معنا ده. نو دا دینداري کې مشکلات او په کورنۍ مشکلات، نفسي مشکلاتو باندې تعبیر کیږي. چې کله ته تښتې او چې کله ته د اور لمبه وګورې چې اور دی چېرته او لمبه وهي ښه، نو دا د بیا د پادشاه په ظلم باندې تعبیر کیږي، د پادشاه په ظلم باندې تعبیر کیږي او ګناهونو باندې هم تعبیر کیږي. او دا تا ته یو نوع خبرداری هم ده چې ته باید احتیاط وکړې، او شیطاني حرکاتو باندې، وسواسو باندې، جنیاتو باندې هم تعبیر کیدی شي. چې کله ته اور وګورې چې هغه پورته کیږي، په غصه په باندې هم تعبیرېدلی شي. او چې کله ته اور په خپل کور کې وګورې، نو دا کورنۍ مشکلاتو باندې تعبیر کیږي. چې کور کې د اور لګېدلي وي، نو دا کورنۍ مشکلاتو باندې تعبیر کیږي. چې ته متوجه اوسېږه چې کورنۍ مشکلات دې زیاتېږي په غټېدو د خبرې، نو د دې حل پیدا کړه، مه پرېږده چې خبرې غټ شي. لکه اور چې چېرته وي نو هغه سړی کنټرولوي، نو دغسې دا کورنۍ مشکلات هم چې کله وي، نو دا مشکلات باید کنټرول کړي او د کمېدو کوشش وکړي، کني بیا دا مشکلات زیاتوي. د بل چا په کور کې بیا چې ته اور وګورې چې یو بل چا په کور کې اور لګېدلي وي، نو دا یو څوک له لاسه ورکول دي، یو ملګري، یو نږدې کس له لاسه ورکول باندې تعبیر کیږي. او چې کله ته بیا اور وګورې خو د لوګي نه یې په تکلیف یې، لوګي دغه نه خیږي، دود او لوګي ترې خیږي او هغه نه ته په تکلیف یې، نو دا بد خبرونه باندې تعبیر کیږي. یو څه خبرې ته اورې چې په هغه باندې ته خوشحاله کیږي نه. او چې کله اور وګورې او لوګی نه وي او آرام وي، نو دا مشرانو سره نږدېکت، قدرتمند خلکو سره نږدېوالی باندې تعبیر کیږي. چې ته د غټو خلکو سره نږدې آشنایي پیدا کوي او تا ته څه ضرر نه رسېږي، بلکې کیدای شي تا ته خیر ورسېږي.
او څه کله بیا ته اور مړ کوې، لکه یو اور چېرته لګېدلی ده او ضرورت یې نشته او ته هغه مړ کوې، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. دا د مشکلاتو حل کېدو باندې تعبیر کېږي. سوله راتلل، مشکلات حل کېدل او غصه ختمېدل، خفګان ختمېدل، په دې باندې تعبیر کېږي. او څه کله ته وګورې چې اور یو چېرته لګېدلي او ته ترې نجات پیدا کړې او ته خلاص شې د اور نه، نو دا په کامیابي باندې تعبیر کېږي. ته کامیابېږې په یو امتحان، په یو مرکه کې، په یو ځای کې مقررېدو کې، ته په هغه امتحان کې کامیابېږې. او څه کله ته په کور کې عادي اور وګورې چې کور کې عادي اور ده او ته کور کې او عادي اور لګېدلي وي او څه تکلیف نه وي، نو دا په کاروبار ښه کېدو باندې تعبیر کېږي. د کور کې برکت او مال راتګ باندې تعبیر کېږي. او د کله چې ته اور وګورې په خوب کې او اواز لري اور، دا بیا ښه تعبیر نه لري. په مشکلاتو، په سختیانو باندې تعبیر کېږي، په مصیبتونو، تکلیفونو باندې. او څه کله بیا ته اور وګورې چې اور لګېدلي وي او ټول خلک شاوخوا یې ناست دي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. دا په خیر باندې، په مال باندې، په عزت او په قدرت باندې تعبیر کېږي. او څه کله ته همیشه په خوب کې اور ګورې، نو دا په جذباتو باندې تعبیر کېږي. څه جذبې لري په زړه کې، هغه جذبې پوره کېږي نه، هغه جذبو د پوره کولو کوشش کوې ته. او یا څه ګناهونه دي چې هغه کوې، تا ته الله تعالی بار بار اور په خوب کې ښیي چې دغه ګناهونه نه منع شه. او یا څه غلط افکار دي چې هغه غلط افکار ستا په ذهن کې دي، نو کېدای شي تا ته تاوان ورسوي، مریضي او تکلیف درته پیدا کړي، نو غلط افکارونه تېر شه. او یا په حسد او حرص باندې تعبیر کېږي چې ته حسد لرې، د خلکو مال ته په بدو سترګه ګورې او په دې سترګه ګورې چې ولې دوی مال لري او د هغوی د مال د زوال تقاضا کوې او حسد کوې، حرص کوې، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. او څه کله ته بیا اور ګورې چې ته خورې، نو دا ښه تعبیر نه لري. دا د یتیمانو د مالونو په خوړلو باندې تعبیر کېږي. او څه کله ته بیا وګورې چې جامې دې اور اخیستې وي، بدن دې جامې دې اور اخیستې وي، نو دا بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې کېدای شي ته نظر شوی، که تا باندې څه مرض وي، تکلیف وي، یا نظر شوی یا حسد درسره کېږي، جامې اور اخیستې وي، نو بیا دا په دې باندې تعبیر کېږي که تا باندې څه مرض وي، تکلیف وي، نو کېدای شي تا باندې سحر، جادو یا نظر یا حسد درسره شوي، نو دې په وجه باندې تا ته تکلیف رسېږي. والله تعالی اعلم. نو دا و د اور تعبیر په خوب کې چې کله مختلف حالاتو باندې وکتل شي. نو که تاسو چېرته داسې حالت کې مو پوه چې هغه دې سره فرق و، نو بیا دا ویډیو څه واورېده، اطمینان نه شوئ، نو بیا ما سره بیا رابطه وکړئ انشاءالله واتساپ کې، بیا زه تاسو ته ستا د حال مطابق بیا خوب تعبیروم. دلته یو همشیره ده، هغه وایي چې زه ډېر اور په خوب کې ګورم. نو ته اوس وګوره چې دا اور په خوب کې ګورې، که چېرته دې نه ته ګټه اخلې، نو ښه تعبیر لري. که ته چېرته ترې نه ګټه نه اخلې، رڼا او د یو شي پخولو او یا د ګرمولو، ځان ګرمولو، دغه درې هدفونه پکې نه وي، دا اور ته ګورې، نو بیا سوچ پکې وکړه چې دا مختلف حالات ما بیان کړه چې په کوم حالت کې ته راځې، کېدای شي په جذباتو، په احساساتو باندې تعبیر شي. والله تعالی اعلم. بل خوب د وای شهید تره مې د مور په خوب کې راغلی وي، یو بکسه ګروپونه یې ورکړي وو، یو ګروپ ځان ته ولګوي، ټول کور رڼا کړي، او دوه ګروپونه نور لمسیانو ته ورکړي. نو دا ډېر ښه تعبیر لري. دا د دې باره کې ویډیو شته زما چینل کې، چې کله مړی په خوب کې وکتل شي چې شی راوړي کور ته، نو دا ښه تعبیر لري. معنا دا چې ستاسو یو خراب کار او یو ضایع شوی مال هغه لاسته هم راځي، هغه یو خراب کار هم بېرته جوړېږي، تکلیف مشکلات وي هغه رفع کېږي، او پوهه، علم و خیر تاسو ته رسېږي. نو دا ښه تعبیر لري چې مړی کله کور ته چې راوړي. او دې باره کې ویډیو شته، هغه ویډیو وګوره انشاءالله، هغه کې پوره معلومات شته چې دا مړی په خوب کې کتل څه وخت ښه تعبیر لري، او په دغه وخت کې چې کور ته چې راوړي دا ډېر ښه تعبیر لري. والله تعالی اعلم. یو معلم ووایي مریض شو او وفات شو، بیا زما خوب ته راغی او ویل چې زه ستاسو څخه خوابده یم، ولې زما زیارت ته نه راځئ. بیا راغی، پر شا ولبولو او ولاړ. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تاسو د دې کس وفات شوی دی او تاسو سره نږدې اوسېده او معامله هم ورسره و، نو ده ته معافي وکړئ، بښنه وکړئ، د ښو یاد وکړئ، یعنې دغه د ښه کارونو، ښه صفتونو یاد وکړئ، او د بدو صفتونو او د بدو کارونو یادونه مه کوئ، او مغفرت ورته وکړئ، بښنه ورته وکړئ، او د کورنۍ باسخواستې وکړئ، دعا ورته وکړئ، انشاءالله چې هغه ته ستاسو له طرفه یو خیر ورسېږي، یو تمه لري تاسو نه. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي اول یې سپین ږیري سړی وایي دروازه خلاصه کړي، او بیا وایي چې څومره ښه کور مو دی، او بیا وایي بیا ګورم چې وایي دښمن مې کور ته راغلی وي او ناست وي، او زما وایي ښه نه راځي او طبع مې ورسره نه لګېږي. دوه ځلې مې دا خوب کتلی دا زما دښمن وایي کور ته راغلی وي.
نو د دښمن کور ته راتګ دا ښه تعبیر نه لري. د دې معنا دا ده چې ته لکه خلکو ته وخت ورکوې چې هغوی تا ته مشکلات جوړ کړي، ته سست او ته نرم یې ډېر، نو خلکو ته وخت ورکوې یا ډېر خلکو باندې اعتماد کوې، رازونه نشي ساتلی، غفلت کوې، نو لږ بیدار اوسېږه چې څه مشکل درته پیدا نه شي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي تیاره راشي او وي اسمان کې وایي تشویش کې شم، بیا کفتر شي او زما تر مخه وغورځېږي او مړه شي، نو دا ښه تعبیر هم لري او خراب تعبیر هم لري. نو دا کفتره چې ده سپینه کفتره ته وایي، سپینه کفتره په سوله باندې تعبیر کېږي. او د تیاره ده معنا دا چې مشکلات په افغانستان کې زموږ په ملک کې دې نه وروسته کېدای شي د بیرون نه مشکلات نه وي، د بیرون نه څوک جرأت ونه کړي انشاءالله، خو داخل کې څه مشکلات چې دي هغه کېدای شي څه مشکلات پیدا کړي، چې هغه داخلي زموږ څه مشکلات دي هغه که حل نه شي، نو دغه سپینې کفترې نه مراد سوله ده، ارامي ده، چې دغه کېدای شي په دې باندې دا خراب شي چې د داخلي موږ خپله سره جوړ نه شو. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي پلار سره کار کومه وایي خپل کور کې د مځکې نه نلکې له څنګه وایي ډبرې راوباسو، نو ډبرې یو تیږې دا په خوب کې د دې په باره کې زما ویډیو شته چې نلکې تیږې په خوب کې کتل څه تعبیر لري، د تیږې انتقال، د تیږې ویستل، د تیږې ماتول، دا ټول جدا جدا تعبیرونه لري. نو په دې خوب کې ته تیږې وباسې د ځمکې را، نو دا سختیانو ګاللو باندې تعبیر کېږي، مشکلات ګاللو باندې انشاءالله نږدې ده، یعنې ته سختیان یې لرې کوې، پلار سره دې په همکاري کې دغه په مشوره کې، نو مشکلات هم انشاءالله کمیږي، تکلیفونه هم رفع کېږي، لږ زحمت و تکلیف هم ویستلی ده انشاءالله، ښه نتیجه به ګورئ. والله تعالی اعلم. وایي سپینو اوبو کې ځان واچوم او مایان نیسمه، لاس کې مې د پنجې په اندازه باندې وایي مایان وي او وامې خیستل ډېر او بیا ووتم او خوشحاله هم ومه، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو کاروبار کې ته ننوځه، یعنې د ننوتلو اراده وکړه، کوشش وکړه او ننوځه. شروع کول د یو کاروبار سخت ده، خو چې کله هغه کاروبار دې روان شي انشاءالله بیا ستا کار جوړېږي. لکه روانې اوبو کې چې ته ننوځې، سپینو اوبو کې یو څه مشکل ته نه پېښېږي، مایان نیسي، نو دا په کاروبار باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله کاروبار دې جوړېږي، خو شروع به کوې، شروع پکې شرط ده. والله تعالی اعلم. سپینو اوبو کې وایي برستن وینځم، وایي دا 2000 یې خوب کتلی د زما مېرمن چې مریض هم ده وایي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. برستن وینځل، مېرمن دې خوب کتلی ده چې برستن اوبو کې اچي چې هغه وینځي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه ډېر زیات کوشش کوي چې د کورنۍ هغه څه مشکلات دي او د کورنۍ خوشحاله ساتلو کې کوشش کوي، د کورنۍ مشکلاتو حل کېدلو باندې تعبیر کېږي، کوشش کوي او د خپل خاوند ستا د حقوق ادا کولو زیات کوشش کوي او انشاءالله مشکلات حل کېږي، ځکه برستن نه مراد دا ښځه کېدلی شي، نو دا د ده وینځل صفایي معنا داسې څه تکلیف یې مرض وي انشاءالله هغه په ختمېدو ده، مشکلات حل کېږي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه. نو که تاسو هم خوب لیدلی وي نو خپل خوب د واتساپ نه ماته لیږلی شئ، ولیکئ او یا وایس وکړئ، اواز سره کښېږدئ او دغه ویډیو ملګرو سره شریک کړئ، ویډیو لایک کړئ او په چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.